دې میاشت کې یو ډېر د رسول الله مبارک عظیم الشان صحابي چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې د هغه ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی حضرت بلال د پلار نوم رباح مناسب ګڼم چې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یو هم څیز دی چې هغې ته موږ اذان وایو اقامت بانګ نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق د پلار نوم یې رباح و رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی مور یې وینځه وه او دیم غلام حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچي او اوږد قد او وجود یې نری لرم او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام هغه له به یې ګډې چیلې سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکا هل فی شاتک لبن ستا دې ګډه چیلې کې پیشته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر ځکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته نو په بلال یې هغه پی وسکل نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت راکړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې زه د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول یې خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه ی پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته وی بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه
مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږ هغه ښیم هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې وړومبې وخت دی نو زه د ما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکرم او ته خو پردې غلام یې بیا به ښه ده درله تکلیف درکوي نو چې ده کور ته ګډې چیلی بوتلی نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلی کوم ځای سرولی دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دې موندي ځکه نن د ګډې چیلی ټولې سربې راغلي دي او د یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډې چیلی سره وه دا دې ډېر ښه ځای موندلی دی نو د سار نه بیا هلته ګډې چیلی بوت دی نو بیا به هلته سرولی او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیسکل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره هغه مینه محبت رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کیږي نو یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې اخو د هغوی خدایان هغوی به ورته سجدې کول عبادت به کو ده پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح کو نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخواخ هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا سوی اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی او پرېښي دي وی ګوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات پې کم وی نه هغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی هدې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دی ستا غلام به ستا نه بغیر د پلار نیکه دین څنګ پرېږدي او زموږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې پوته وی دا دې ولې کړي رښتیا الوایا بس دا غزله کې د الله مینه ننوتې وه دا غزله کې د الله محبت ننوتې وه وی بالکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حقه زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په د واله ټکول شروع شو او داسې واله ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به دې د اوښکو په ځای وینې بیږي امیه راغې او بویې ته ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم دی نشي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلی ته هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې
او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به او چا به تیږې راواغېشتې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوه یې حلال کړې وي غوا نو د هغې سرمنې غوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره ده اوسپنو د کړو کمیسي د جنګ کې خلک استعمالی چې په توره پې سر را نشي نو هغه زغره به یې په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچو نو زه به یې تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به یې وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زموږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه چې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابوجهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما وروڼو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ترې ساسېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ترې ساسېږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ترې ساسېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مقته شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وایي د دوی زړه کې ګند پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې د ګند پروت دی د خولې نه به دی ګند راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به در راوځي او که په معده کې دی کوکا کولا یا پیپسی یا سیونه پروت دی او ګرمې دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی د ګډ خوړلي او اګر دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دی خوړلي اګرمې دی که د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته ده الله یې زموږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنې ابوجهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره یې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او ملګری او مثل نه لري یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې د نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامانو دا ټول یې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې ویې کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کې دې بې کسه سره ولې ظلم کې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کې
دی غریب باندې زیاتې ولې کې دا خو هیڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کې وی دا تا خراب کړی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا غوی خراب کړی دی ته سم کا وی بس ټیک د مال راکه زه به سم کما وی بس ویلا په دسه کې دی خدا کار روزګارم نه دی بیګارم نه دی دغه چغې وی احد احد تاسو خراب کوئ وی اخلا وی پسو خرڅه وی پسو اهل وی پسو خرڅه وی په درې اوقیې باندې سرو زرو څلوېښت درهمه یو اوقیې وی راکه پیسې وله ورکړلې او غلام یې ترې واخېسته نو او ته څه وی امیه وی که په یوه اوقیه دې اخېسته نو مې درکاو ګران دی واغش پدری په یو مم درکاو حضرت ابوبکر وی چې په سل د خرڅاو قسم په خدای بیا مې مغش دا ما ته معلوم دی چې دا څوک دی شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د ده زړه ما ته معلوم دی زړه د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې دې خرڅاو ما غېسته او چې څنګه یې واغېسته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دړدېدلی و غریب د هغه وجود خو داغ او پولی او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چاله دی غېستی ما ځان له دی غېستی که الله له دی غېستی که ځان له دی غېستی ما نو ما ته کار ښایه چې دله کوم ګړې را باندې سرې چیلې را باندې سرې دیاړي را باندې کې چې څه کې نو ما ته وایه چې دله وکم او که الله له دی غېستی ما نو ابوبکر ما و خدای سره پرېږده ما پرېږده خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي زه الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کړم وی نه بلال ما ځان له نه غېستی ما الله لا غېستی انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم ازاد نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوی دا ابوبکر ورته الوی وی بلال مې په بیه د امیه نه واغېسته حضور پاک ورته څه وی وی ابوبکر ما پکې ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستی نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستی او دا بل مخې زمای دا نیم لاس دا یو لاس تورې ستی او دا بلې زمای وی نه د الله رسوله خو ما آزاد کړی دی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوئی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی سردار او زمون سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دی و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړی دی زمارونو مکه مکرمه کې خپل جون تیراو باس آزاد شو لګیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی الله احد 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 او د الله نوم اخلي خوشاله شو ازادي ملو شو بهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ دیم لاړ مدینه منوره مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک رور ولی جوړ کړ او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د مانځره پاره چې دې مونځ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو دینه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسخوتن صحابه راغونډ کړل یاره دې مانځله خلک راغواړو دې سره څه وکړو مشوره شروع وه یو کس وی صاحب ټلی به ټانګو د مانځه په وخت کې وی نه دا خبره مې خوښه نه ده ټلی خو د عیسایانو نښه ده نو موږ په دین کې او بیا په مانځه کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړو بل وی صاحب ښکر باندې به پوکې وو نو خلک به راغونډېږي وی نه دا خو یهودیان بوق ښکر کې پوکې وایي نو موږ په دې خپل اهم عبادت کې د یهودیانو نښې نه رادننه کوو بل وی اور به بلو چې کله خلک لوګي وویني نو راغونډېږي به یاره وی اور خو خود مجوسیان تعظیم ورکوي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نښه هم نه رادننه کوو نو فیصله په دې شوه چې حضور پاک مبارک وی بس اواز به کوو چې الصلاة جامعتون خدای مو بخه وخت د مانځه دی او مانځه له راځئ د اواز به کوو په دې فیصله وشوه
چې کله حضور پاکم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل. نو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه مشهور صحابي دی. نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړي سره ټلی ده او ټنګی یې داسې ورسره وی ما ورته وی چې دا ټلی خرڅی نه اتبیع هذا وی ما ته ما تفعل به ته پې څه کې وی ما چې موږ به پې خلک مانځه له راغواړو خوب دی ټنګو به وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ښه شی ولې دی معنی څونه مزېداره ده الله ډېر لوی دی د بانګ ډېره ښکلې معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وی اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین. بیا وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ راشئ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابی ته متوجه شئ او کامیابی له راشئ. بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی. وی چې دا بانګ یې راته وښو نو بیا هغه سړي ما ته وی چې ودرېږه یو بل شی هم درته ښیم نو اقامت یې راته وښو وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلک رابلي او چې خلک جومات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه. دا صحابي وی چې کله راویښ شومه نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خدا سے خوب ولید نو حضور پاک وی انها لرؤیا حق ان شاء الله که د خدای خوښی دا رښتونی خوب دی. نو خوب زمونږ طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل خو رسول الله مبارک تصدیق وکړه د پیغمبر تصدیق دلیل نه. نو ګوره خوب چا لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدی لیکن رسول قسمت باندې د چا لیکلی و الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید داسې وکړه چې بلال په اواز کې وی راشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیته تا چې کم خوب لیدی هغه درته وایه فلیونادي به دی به بانګ وی چغه به پې دی وی فانه اندى صوتا منک د د اواز ستا نه اوچت دی او خشته ښکلی اواز یې دی. نو چې کوم خوب هغې صحابي لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اواز یې هم خشته نو چې بانګ یې ووی حضرت عمر چادر ځان پسې راښکه په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسوله قسم دی دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګ دوی څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګ یې په دوی دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان ده تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیده نو ځکه یې بانګ ووی که نه دی لیدلی نورو خلکو لیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز وله خدای ورکړی و دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړی چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناست به او ده به بانګ وی نو رسول الله مبارک به ورته مسکي مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلی زما وروڼو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو
د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز یې مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وایي ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وایي ډېر خشته او ښکلې مزېدار اواز بیا ورسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي ملګری کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا نو آیا ورسره ملګری کا نو لومبې بانګ به دوه بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت و ترمذي شریف کې حدیث دی نو بلال پاسېده نو بانګ یې وی نو حضور پاک ودې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسېد نو بیا ودې ابرد نو بیا پاسېد وی ابرد صبر وکا لږ انتظار وکا چې یخوالی راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې مونږ ولیدل نو بیا یې ورته اوس بانګ ووایه او زما وروڼو کله به یې څه چل کوه الله اکبر چې بانګ به وی حضور پاک به کور کې او جمع به تیاره شوه نو دې به ورغې او د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه به یې وی الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار لا آواز ورکوي چې هغه څومره په منځه مین او د پیغمبر مبارک هغه لا آواز ورکوي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وخه خوړه هډوکې په لاس کې واه واه او حضرت بلال ورغی او نیمه غوښه یې خوړی نیم پاتې او آواز یې ورکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسوله مونږ راځه مونږ راځه نو حضور پاک هغه هډوکې کېښوده او مسکې شو ما له تربت یمینه څه شوي دی بلال لا لاس دې په خاورو ککړ شه ډوډۍ نه دې وویستو خوراک نه دې ویستو مسکې شو خوشطبي وکړله دی ورته ونه وي چې بلاله صبر کوه مه چغې مه کوه آوازونه زه خو لا ډوډۍ خورم صبر کوه دروځم که نه 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 ما له یو ځل وي ما له یو روایت کې راځي تربت جبینه اوره دې تندې دې په خاورو ککړ شه څه شوي دي تا ډوډۍ خورو تاله آواز ورکړه زر به رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو وسار مانځله به مسوک پاسئ نو مؤذن خو بلال دی وی انا زه دا انا لفظ د خدای نه خوږه وی انا وی د الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منځ کو نو چې پېشمني ته سبا ته لږ وخت پاتې شو نو د اوښ کې جاوا و هغې ته یې ډډه وواله او سبا ته یې کتل چې سبا راوخېږي نو حضور پاک به پاسوم بانګ به وویمه نو دوی به اودسونو کې منځ به وکړو ناګانه سترګې یې ورل وده شو دی موده شو حضور پاک موده او صحابه موده دي نور راوخته زړه به د حضور پاک بیدار و خو سترګې خودي دي نور خو په سترګو ښکاري پړه خو نه ښکاري جس نور روخت رسول الله مبارک انور تودونه شو فورا بلال تو یا بلال اینما قلتا بلال تا چې وی زبر پاسوما څه شو هغه خبره دی نور روخت مونږ رانه لاړ قضا شو حضرت بلال وته زوی وی د الله رسول کوم ذات چې تعالی خوب راوسته او مال امراوست کوم خدای چې تو دکړې نو سې مو دکړه دې کې د الله حکمت دی بعضې کار قصدن الله کوي څه چې خلکو ته دا چل وښایي که څوک اوده پاتې شو نو خفه کېږه ما خو ځان له به خپل اسباب برابری ځان ته په ټیم ګاړی ودروه یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې دا ټنګټنګې ودروه ښځې بچو ته ووایه چې ما پاسوه خو انسان دی که ټول اوده پاتې شو او نور خطو نه پس را پاسې دی نو ړه مه خوره من نام عن الصلاة او نسیها
فلیصلیها اذا ذکرها او استيقظ چې کله ورته رامونځ را یاد شو وده شوی او یاد یې یېرو چې کله ورته را یاد شي او کله را بیدار شو نو وقت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وقت مکروه کې منځ کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل دپاره استثنا راځي نو چې وقت مکروه دی ختم شي نو خیر دی خپل منځ دی وکړه دا الله صحابو ته امت یو طریقه ښودله نو پاسېده نو رسول الله مبارک وفرمایل وی دلته شیطان دی ښه په دې علاقه کې ځای چې ځو ځای چې ځو له دې ځای نه نو بل ځای ته لاړل نو هلته کې بیا اودسونه وکړل او حضور پاک منځ وکړه او صحابه هم ورسره منځ وکړو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه اور سره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی ورسره د کجوري توره هم ورسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنګ کړی او باقي بس نو نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث دا هغه واقع برته چې ته بل دی بل وقوم ان شاء الله العزیز چې په مکه کې به په ده نخرې کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه خلکه ګورې که دا امیه هغه دی او که نن بچ شو که نه بس مرمه غله مې چوي نن خو دې خدای ګیر کړی دی خو که دې نن بچ شو که نه ده خو په ما نخرې کړي دي ظالم بس مرم پښتانه وایي که نه غله به مې وچو بس مړه به شم نو چا ورته وی کم دی وی هغه دی نو صحابه ورپسې شو نو چې صحابه ورپسې شو نو د امیه را لاندې کړه نو ده سره زوی و زوی هغه سره په اوښ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي که نه نو بیا زوی نه پېژني صحابه ورپسې دي نو ده دا چل وکړ چې خپې راوچته کړه او زوی ته یې اړمه کړه او لاندې وغورځو مطلب یې دا و چې زما اوښ لږ سپک شي چې وتښتي منډه تیزه کړي او بل دا صحابه به مې په زوی شي نو ده به دې بچ شمه صحابه یې زوی و هغه یې وله مردار کړه ده پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق هغه ته وی عبدالرحمن بچ مې کا وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړه نو عبدالرحمن ابن عوف په ځان ورواچ صحابه وی میدان جنگ کې تا من نشي ورکول پاسېږه ته ده خو بلال سره ظلمونه کړي تا یېر دی چې بلال باندې به ده نخرې کولې اوس خو خدای زمونږ ګوتو له راوستی دی اوس کافر دی پرېږدو یې چېته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی نه ما امن وی نه امن جنگ میدان کې نشي ورکولی پاسېږه ته اته نه پاسېد ما امن ورکړه دی حضور پاک له بوځمه هغې وی د بلال هغه چغې زمونږ سترګو کې لکې پرتې دي بلال نه چې ده کمې وینې به یولې دي دې مونږ پرېږدو بلال سره چې ده کم ظلمونه کړي دي دا د اړه نه وایي لړکې وایي لړکې د هغې نه یې مونږ پرېږدو بس یو صحابي دی لږ درونو دا امیه وایي هغه توره راواغېسته په دا خېټه کې وله لاندې نه وواله او مردار یې جنګ بدر کې شریک دی احد کې شریک دی په ټولو جهادونو کې زما وروڼو شریک دی او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زما وروڼو جدا کېږي نه بهر ہے حالات یې ډېر دي خو یو مختصر درته ووایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تللی او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وایي بلاله وی داسې یو عمل راته وښایه که نه چې ته پرې ډېر پرامید یې وی ځکه چې زه په جنت کې روان وم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی د الله رسول زما خو داسې عمل نشته خو یو کار کومه چې زه کله مودس وکړم نو 2 رکعته نفل کوم تحیت الوضو ورته حضور پاک وی دا وجه ده زما وروڼو چې کله اودس وکړې او مکروه وخت نی 2 رکعته نفل کوې او که داسې وخت و چې جمع تیاره و خیر دی بیا پرېښودی شي یا داسې وخت و چې تا سنت پکې د ماسپښین کې وخت لږ دی نو خیر دی هغه د ماسپښین سنت هم د هغې په ځای بیا ودرېږي خو که موقع د سره وه او اودس دې وکړه یا دې غسل وکړه 2 رکعته نفل کوه دا ډېر دوی د برکت شی دی خدای پاک بدل جنت درکوي جنت حضور پاک وی ز خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېده نو طالبان وایي چې دا پیغمبر نه مخکې ویلی شو هلکه وي خادم مخکې منډې وایي دروازه کولاوي او ځان برابروي یوه شوه دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل
وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته وه یو جینۍ وه حوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو تې لاندې پرېوتې دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ده وی خپله تې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا نشته دی دنیا کې دا ښځو سره خبرې خو د جنت حالات دي نو یې ما تې تپوس وکړه ته څوک او دا محل ډېر قیمتي دی دا د چا دی وی زه ستا یو امتي ما او د هغه په انتظار شپې اړوم راړم او دا محل د هغه دی زما څوک امتي دی ستا صحابي دی زما څوک صحابي دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لویه خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وی زما لور پیغله د الله رسوله چاله یې ورکړه وی بلال چېرته تللی دی هغه واپس لاړه دی خو مسافر دی غریب څه نشته نو بیا راغی وی زما لور پیغله ده د خدای رسوله چاله یې ورکړه وی بلال چېرته تللی او په درېیم ځل بیا غږ ونه کړه بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسوله لور مې پیغله ده او چاله یې ورکړه ورته وی ګوره بلال چېرته تللی بلال له ولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتي دی نو جنتي له لور ولې نه ورکې نو ورپه نکاح کړه ورته نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړه نو دا کور کې بیبي و بلال نو نو بیبي والا آواز ورکړه د الله رسوله څوک یې وی زه پلان کې یم د الله رسول پلان کې یم وی بلال څه شو وی خو بارو ته دې پته نه لګي نو حضور پاک یې هغه ښځې ته یې وی داسې معلومیږي لکه چې غوسه جوړ تللی دی او تم لکه چې غوسه هم غوسه دی او تم لکه چې غوسه دې ښځې غږ ونه کړ نو ښځی ورته بیا وایي یاره وایي بس یو خبره باندې غوسه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وایې هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وایي وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک به در څه وایي وی بلال چې څه وایي رښتیا وایي دی دروغ نه وایي دا رښتونی دی دروغ نه دا ټیک شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازروب ز خاک مکہ ابو جہل انچ بالعجب سلمان د حبشه سلمان د فارس بلال د حبشه او صہیب د روم او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی او وګورو دی وګورو په لکونو په کروڑونو په کربونو ابو جهل مالداران یو ځای کې ایمان نشتا قسم په خدای بلال او بلال دی الله خی که رنگ و نسل نا تقوا غربت نا تقوا ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا چه دا غلام دی او سپلی نشتا و پیزاری نشتا نا ایمان دی پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکی او دا اللہ مینا دا پکی اللہ زمان زمارونو دا نصیب او گردو لگی خیر واقعاتی اگدری نو ډیر واقعاتی در تنویم و یو دا تبلا مویم چه مکه کل فتح شوا او مکه کې دنه څومره بوتانو دی تی ټول رامات کړل او بیت الله صفا کو او غیر چا پیره په مطاف کې بوتانو هغه ټول ډکرې ډکرې وې غورځو نو اوس لومبه په مکه کې بانګ ویل کې دینه مخ کې مکه کې بانګ نه دی ویل شي دا لومبه دی نو پیغمبر مبارک ډېر انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ دیتے ندی کتلے کہ دا دا لوی خاندان دے دا دا رکوٹی دے دا غلام دے زمانی پا خدای قسمی دا خپل غلام دا بچی دا حضرت اسامہ سپیمی پاکی کی پاکی کردی بمرا جزی
قړې به تره چا پاکې کې د غلام بچی په دې پنسه ناست دی اسامه د غلام زوی دی او پو دی بېدلې وه قڼې او عایشه ورته الله رسوله دې خوا که چې دې پاکه کړم وی نه عایشې دا به زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه زما خوښ غلامانو سره یې څه کوي او غلامان به ازادول دا خو د مخکې نه رواج را روان او پیغمبر مبارک وی ازادوی شابه ازاد کې دا د خدای بندگان دي ازاد کې چا چې غلام ازاد کو د هغه اندامونه ازاد که ستا اندامونه به خدای د اور نه ازاد قسم کې ازادوی زهار یو قسم شی دی هغې کې ازادوی قتل خطا وغیره مطلب یې دا چې دا داسې خو یې رسم ختمولی نه شو ځکه د هر چا غلامانو جنجال جوړېده نو دی لاره ورته اختیار مینا کوي وایي چې څه خورې غلام له ورکه چې سا غوندې نو غلام له ورکه په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف په ماشومانو یې کم کړی دی او زنانو سره متعلق یې سره هم ویلی دی مړه سم ښکلی د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای ډېر څه به م ته پرېښي دي نو وی بلال ته آواز کې نو دی راوسته وی بلال لومبې بانګ به ته په مکه کې ماشاءالله او کم ځای به وی نو د بیت الله سر ته وخېجوئ بانګ پې ووایه نو بلال نه چا بیا تپوس وکړو ستا ذهن ته تېرېدله یاره وی ما وی چې نه دا لومبې بانګ چې دا به چېته حضرت ابوبکر باندې وایي یا کېدی شي حضور پاک په خپله وایي یا چېته په بل صحابي وایي لیکن انصاف ته وګوره په بلال یې وایي اړې مات نه شي او د بیت الله سر ته وخېجو لومبې بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد لزم ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکا ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوې یو خو مې اړه وچوت چې رسول الله مبارک لاړ نو چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک غمینه به ماتېږي هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې اړه وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې غشتم که ځان له که ځان له دې غشتم نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره به ما او که خدای له دې غشتم ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړه نو بعضې علما خو اجازت یې وله ورکړه چې ځه راجح قول هم دغه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به ځې نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته ویه وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد لره وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې خو ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته وی رضی الله عنه ته عمر تم وی ابوبکر عمره قسم دې که بانګ خوند راکوي ماله بانګ خوند نه راکوي زه چې به بانګ به مې وې نو په یو سترګه به قبلې ته کتل په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل ماله بانګ خوند نه راکوي به هر کیف اجازت یې ترې واخېسته او شام ته لاړ دمشق ته لاړ او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم اوره نو حضرت عمر وی بلال دې علاقه کې دی رهولی خو یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی نو بیت المقدس ته ودرو وی شابه هغسې بانګ ووایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس مونږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه شو او بس ته کنه بلاله بس مدینې ته راځه وی نه مدینې ته نه مدینه ډیره خوږه ده د مدینې خاوره ډیره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډیره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وی د هغه مخکې انیشته نو ماله مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی منت یې ورته وکړه نغې نو خوب یې ولیده نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وی بلالا دومره بے وفائی بس دی داستا وفا د ما سره دومره بے وفائی چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلی دې م پرېښوده نو مدینې ته راغله یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او خدي خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویل کېږي چې کوم رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارک شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل پیشابه بانګ به وی دی لا نیم راغلی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې ما نه ګیله کړې ده نو د خپل محبوب ملاقات ته راغلی بانګ له نیم راغلی ما مه وجنې نو حضرت حسن و حسین یې ولا راوستل حضرت حسن و حسین ناغي رالل نو د خپو نه ورته راتوی شو کاکاجي موږ د خپل بانګ به وی موږ ته به بانګ وی او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولېږل موږ ته به د حضور پاک دور یاد دی او د پیغمبر زمانه به موږ ته یاد دی الله اکبر نو ودرېده نو بانګې شروع او داسې بانګې وه چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکتل او ماشومان را منډې وې او د خوشحالۍ د سترګو نه اوښکې روانې یو عجیبه انداز دی او دی وی په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمدا رسول الله نو محمد نوم نه مخکې لاندې را پرېوت لکه د کب وتړقېده یو تاریخ خو لیکلي چې سیه ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو راجح همدا ده بانګې پوره نه کړی شو واپس لاړ شام ته وی بس دا باندې نه کېږي او چې به بانګ وي نو حضور پاک په دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړه بخ 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 یا بلال واه 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 هغه آواز به ما له څوک راکړي ما چې به بانګ وي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله الله رسول منظرم منظرم زه به دغه آواز چاته کوم صحابو کې د حضور پاک مینه وه جذبه وه الله یې دغه مینه جذبه په موږ کې پیدا خیر بیا واپس لاړ راجح قول دا دی چې شام ته واپس او شام کې بیا په 20 هجره کې دی وفات شوی دی سو کوئی چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې هلته دفن دی یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ښځه ورته جاړي حزن ای غمونو د رنګ نه تور دی خو مینه ډېره دی محبت ډېر دی نو دی ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غماه وفرحا دا وایه ولې غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا ما ته دا مه وایه غم مه وقې وله خوشحالي ده بل دوستانو سره ملاقات کیږي هلته دوستانو ملاقات لزم او چا لزم محمد مصطفی له او د هغه ملګرو له روان یم په دې خوشحاله زما وروڼو اسلام موږ ته دا یو نښه پرېښې ده که غلام هم دی خو سردار دی چې ایمان پکې وي
او د الله او د رسول مینه پکې که بې کسه دی او که بې سوکه دی او شلېدلو څپلو والا دی او پردی غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سر تاج دی د سرو زرو دی الله ته ډېر خوښ دی او که ډېر مالدار دی او بېدینه دی منافق دی په زړه کې د خدای او رسول مینه نشته د جهنم خشاک دی الله دې مړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په دې محرم کې وفات شو ما مناسب وګڼله چې د هغه متعلق یو څو خبرې درته وکړم الله پاک دې زموږ په زړونو کې صحابه مینه پیدا کړي او الله پاک دې زموږ ژوند او مرګ د صحابه په نقش قدم نصیب وګرځولی کې او باغ یو ډېر بهترین عمل دی ورونو چې د بل وخت بیا باغ متعلق خبره درته وکړم دعا وکړئ بعضې ملګري دي بیماران دي چې الله وله شفا ورکړي زما یو ډېر قریبې دوست دی حاجي طلا محمد صاحب اب خپل هم بیمار دی والده صاحب یې داخله ده په شفا اسپتال کې دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي مور لوی نعمت دی او حاجي طلا محمد صاحب دی والدې ما سره ډېره مینه ده ما ډېر یادوي زما بیانونه مه اوري دعا وکړه چې الله روغ صحت نصیب کړي الله شفا نصیب کړي او الله روغ صحت نصیب کړي او د دوی د سر د سورې خدای پاک نه ختموي دله د ټولو رونو له بچو له ورېرونو له الله د اتفاق ژوند ورکړي برکت نه ورکړي الله د مصیبتونو فتنو نه په امن کې وساتي بعضې نور دوستان دي ما ته ټېلیفونونه کړي او دعاګانې غواړي دعا ورته وکړئ د چټ کې ډېرو کسانو دعاګانې غوښتې دي دعا وکړئ چې څومره بیماران دی الله روغ صحتونه شفا ورکړي او زمونږ په دې اسیزو کندي کې د جان لالا زوی دی قاسم جان غریب بیمار دی او بیمار دی او سخت بیمار دی دعا ورته وکړئ پوره روغ صحت د الله په لاس کې دی چې الله وله شفا ورکړي الله ته وله شفا ورکړي روغ صحت وله ورکړي چې څومره بیماران دی الله شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې څوک تنګ دسته دي فراخ روزي نصیبه کې یا الله زموږ په زړونو کې خپله مینه او د خپل حبیب مینه واقع کې الله د هر قسمه دنیا او د آخر د فتنو او آفتونو بلیاتو نه په امن کې وساتي او زما یو شاګرد دی د دې بلوچستان پیدا محمد صاحب نومې دی دوه زامن یې دي دواړه جټکي بیماران دي دعا ورته وکړئ زه اوس هم هغه زه به نن جمعې مانځله زما اراده زما زه کوټې ته تللی وم نو لږ ناوخته هم شو په دې 12 بجې فلایټ و کوټې ته نو مانځله نه شم رسېدی خو هغه فلایټ کینسل شو نو بیا یو زما دوست دی ډېر نیک انسان دی میر حمزه صاحب خدای پاک دې خوشحاله کړي نو د هغه په واسطه باندې بیا دا یو د پېښور فلایټ و پکې یو سیټ خدای پیدا کړو الله دې منزله راورسول ناغه فدا احمد اجي صاحب مولوي صاحب دامن دي جټکي بیماران دي دعا وکړه چې الله شفا ورکړي او زماغه دوست امیر حمزه صاحب هغې ته دعا وکړئ څه پریشانۍ دي ورته چې هغه ورته الله په خوشحالو بدلې کړي او موږ سره چې څوک مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي خدای زموږ د جومات ته د ډېر لرې ځای نه خلک راځي الله ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي څوک ابو سعید باچا ورورو یې مړ دی هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او چې نور هم څوک مردگان وفات دی الله دې ټول وبخي الله دې مغفرتونه نصیب کړي الله ته زموږ د خیر او د عافیت او د برکت زندګۍ نصیب کړي خدای د پریشانو آفتونو موږ ټول په امن کې وساتي زموږ د دې جومات کې څوک خدمت کوي جومات کې څوک کار کوي جومات کې چا پیسې ورکړي دي ورکوي او جومات زموږ سره چا هم تعاون کړی دی الله ته وله د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او دا کم خلک یې د میلمنو د ګاډو خدمت کوي هغې له دې الله خیر او عافیت او برکت ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته